زما نوم خالد دی او موږ د لیدر روزګار کوو. لیدر جیکټ، پرس، بیلټ دا ټول موږ مطلب الحمدلله جوړو. بیسیکلی دا روزګار چې کوم دی مخکې افغانیانو کولو، دغه دا افغان کلونه چې کوم دا په افغانیانو باندې دا آباده وه. 80% یا 85% خلک دلته ټول افغانیانو مخکې، چونکې دوه خلک دلته نو اوس لاړه، نو په دې روزګار باندې زیات اثر پرېوتی دی. مطلب دا چې موږ به ده ووایو چې یاره تقریبا دا 10% 15% پاتې شو. خلک راځي ډیمانډ کوي، خو لکه مطلب دی چې هغه روزګار والا خلک نشته. ټیک ده، او هغه رنګ انویسټمنټ چې کوم افغانیانو سره و، ټیک ده، هغه رنګ مطلب اوس خلکو سره نه په دغه کېږي. نو دا زموږ خلکو ته هم یو اپرچونیټي ده، پاکستانیانو ته، چې هغې راشي او دا روزګار مطلب مزید بهتر کړي او دې کې خپل شمولیت وکړي. افغان دوکانونه چې کوم دلته تقریبا 200 پورې دلته کارخانې وې. داسې دوکانونه مو د هغې هر یو مطلب دوکان سره بیا کارخانې وې، او دا مطلب مطلب انټرنیشنل لیول باندې دی روزګار و. قطر ته بتلو، سعودي ته بتلو، دبۍ ته بتلو، ملیشیا ته، مطلب دا مختلف قسمه ملکونو ته به دي دا مالونه تلل دلته نه. نوم ابراهیم دی، دا په افغان کالنۍ باندې یادېږي، او دلته زه افغان جیکټو دوکان کې یم. دلته به مونږ مخکې کار کولو، چې کله نه افغانیان تللي دي نو کاروبارونه ټول خراب شوي دي. یعنې مخکې به مونږ د افغانیانو سره خپله کار کولو، چې کله نه دي تللي اوس مونږ یو ځای کې بل ځای کې کار خوند مزې نشته. دغه زمونږ ملګري لګیا دي، کله د دې کار وي کله نه وي، بس اریان ورسره پاتې ده خلکه، څه وکړو څه ونه کړو. مخکې د افغانیان چې دلته وو که نه، لکه کارخانو نه به خلک راتلل، دې نه به یې جیکټې وړلې، په قرضو به یې ورکولې، هغوی به اعتبار و چې کله به یې پیسې ورکړي، لکه دا به نه و چې انشاءالله نشته یا هغه شته. اوس چې دی څوک پیسې نغدې غواړي، اوس هغه اعتبار هم پکې نشته دلته، چې مخکې کم اعتبار و هغه اعتبار اوس ختم شوی دلته. بس هر سړی راځي نغدې پیسې راکړه، نغدې پیسې راکړه، لکه خوند مزه بیخي نشته د کاروبار. افغانی یم په خپله د افغانستان کابل یم. اوسېږم افغان کالنۍ پېښور کې د جیکټو کار کوم. په زموږ فیملی چې ده تللی د افغانستان ته، زه په خپل یوازې یم، کور هم افغانستان کې ده. فلحال پاکستانیان دي، افغانیان ټول لاړو افغانستان ته. لکه د 100% نه یو 15-20% به پاتې افغانیان، نور ټول تللی د افغانستان ته. جیکټ داسې حساب ده که نه، یو جیکټ په 4000 هم خرڅېږي، 8000 هم، په 10,000، 15-20 پورې بس ریټونه ده، بس 40 پورې هم خرڅېږي، 40,000 پورې داسې فوټونه لکه خرڅېږي. دلته ډېر کار به کېدو، ډېر مال به وتو افغانیانو سره، چې افغانیانو په سوونه فوټونه د ورځې به وتو دې مارکیټ کې. اوس چې ده بس نه وځي دومره کار، افغانیان نشته، کارګران کم شوي ده، بس ټول لاړو افغانستان ته. مخکې چې ډېر کار به وتو، اوس چې نه وځي. د حالات له خراب شوي ده که نه، مونږ په خپله ګرځېدی نه شو دلته، بس بار وتی نه شو، لکه د بازار پورې تللی نه شو. بس پولیس، لکه پولیس نه، یو پولیس وجه ده، پولیس نه یېرېږو، لکه چې پولیس خبرې لکه نیسي پولیس والا. ګرځېدی نه شو، له علاقې نه بار وتی نه شو، بس مشکل د موږ لپاره ډېر زیات. زه افغانستان ته په دې وجه تللی نه شم که نه، چې دلته زما پیسې بند ده که نه، کاروبار مې بند دی که نه، یعنې زه افغانستان ته تلم، بس دلته مې پیسې بند ده، کاروبار مې بند ده، بس نشم تللی افغانستان ته، دلته بند یم. دې مارکیټ کې چې کوم دی زیات تر کم از کم 90% افغانیانو، هغې نه چې کوم دی دا ټول لاړل، دا دوکانونه ټول ګورې ته بند دي که نه. په دغې وجه سره کاروبار ډېر زیات ډاون شوی دی د لیدر. په کار باندې خو ډېر اثر پرېوته، ځکه چې دې ورځو کې به مونږ دونه مالونه اډرونه تیارول، بار ملکونو لپاره هم تیارول، هر څه ډاون شوي، مکمل کارونه نشته، کارونه خراب دي ډېر زیات. زمونږ چې خپله کم نیک و هغه هم تللي، مونږ خپله مزداري کله یو ځای کې کار کوو، کله بل ځای، کله کار وي کله نی.